ما یو وخت کې ډېر مخکینی خبره ده کوم وخت کې چې دا علم ما نوی نوی شروع کړی اول ما د انګلیش سبق وی د هغې نه بعد بیا ما علم شروع نو زمونږ والد صاحب الله یې د هغه په قبر باندې رحمتونو باران راووری هغه یو ځای کې زه داخلولم چې ته دلته علم وکړې خو هلته ما د داخله نه میلاوېده کم شروط چې هغه اداري یې ښودي هغه ډېر سخت شروط و هغه زما دپاره پوره نه و بل دا چې एकदम سړی د انګلیش نه عربۍ ته راوړي او ټول علم په عربۍ کې دی دا دلته پښتو ویلی کېږي نه اردو شته نو هغه هم حیران و چې څنګه په مخه به زه له والد صاحب سره تلم راتلم په مخه به تلم راتلم ما ورته وویل ما چې نه مې داخلېږي بل ځای ته لاړ شو نه دغه ځای کې به داخلېږو په مخه هغه مدیر صاحب به ښه سړی او غوسه به شو وایي دی دلته نشي داخلېدی دله څه ورځي دله د انګلیش ویلی دلته راځي عربي دا کومه چې دی دا خو عامه عربي ده دلته دغه نه چلېږي خیر تلو راتلو بیا ونه شوه هغو هغه فایل واپس راکړو نو بیا ما خپل والد صاحب ته ووایي ما اوس وی الله به وکړي انشاءالله بیا بله ټرای به م کوو ورته ما اوس دومره ټرایونو ته څه ضرورت دی خو بل څه ځای ته به ولاړ شو وایي نه دغه ځای کې چې ته علم وکړي لکه زما دا خوښه ده چې ته ټول علم دا په عربۍ ژبه کې وکړي نو ما په خپلو سترګو دا ولیدو چې زموږ والد صاحب هغه د شپې تهجدو کې ولاړ او دغه شپې ښه اوږده تهجد کړي ما په خپلو سترګو لیدل سهار داسې شپږ نیم بجې ما ته ویل چې ځو ما یې چې ځو چې موږ ورغلو زه هغه مدیر مخامخ شو ادارې هغه مسکی شو او هغه مسکا هم د غوسې وه وی بیا رالی تاسو هغو ته بیا هغه فایل یې وله ورکو وی زه لاړ شم امتحان ورکړم تا ته پته وي چې دی په امتحان کې به کامیابي کې خو نه دی به فیل شي چې دی فیل شو خبره جوړه شوه چې دغه حال دی څنګه یې داخل چې زه ورننوتم هغه یو ښایسته عالم دین ناست و ما ته وایي تا څه علم کړی ما هېڅ علم نه دی کړی وایي تا سره څه دي ما قرآن یاد کړی ښه وایي چې کوم ځای راته ښه یاد یې هغه ووایه په هغو ورځو کې خو نوی ما قرآن یاد کړی و خو اواز هم د سړي ښه مزېدار یې ورسه ما ښه تلاوت وکړو د زړه د کومې نه ډېر سخت متاثره شو ماشاءالله ماشاءالله بیا چې ما ختم کړو ما نور څه وایي نور څه داسې قرآن چې وایي نو د هغه نه به څوک نور امتحان وایي په فایل یې دستخط وکړي وایي ته داخلي چې هغه مدیر له ما هغه پاڼې وکړه ما یې دا وګوره هغه ما ته ګوره د پاڼې ته وګوره نو اوس خو بلکل څه نشي ویلی ځکه چې اوس خو زه پاس شوی هغه فایل المارۍ کې کېښود سبا نه سبق له راسه دا ما په خپلو سترګو لیدلي چې د پلار دعا د بچي لپاره هغه څنګه